عثمان ابن مهدی فرمایي وایي زه د امام مالک صاحب سره روان یم په لاره باندې ما ته یو ته حدیث واورېده په حدیث تپوس مې ته وکړو پلانکې حدیث راته بیان کا په روانه کې ما ته ویلي ته خو ما ته ډېر هوښیار سړی کاره کېدلې خو ډېر قمقلې مال چې ولې ویل د پیغمبر حدیث زه تا ته په روانه کې ویم ما ته خو په غواو پسې ورپسې او یا لیټرین نه راوالي مولوي صاحب پلانکۍ مسله څرنګې ده نو زه تا ته په ډېرانه باندې ویم دا دومره سپکه ده لکه ته چې سپکې ستا چې د چا سره کیسي او غلنۍ ته ځي او وکیل نیسي ته دې په روانه تپوس کې لک به پیس ورکړي لک بیا به دې تپوس کې بیا به جواب درکوي